Bismillahirrahmanirrahim. Say control panel क्यों खाना अब आप रिकॉर्ड ना हो शायद साहब मैं भी ज़रूर कम पावर ऑप्शन के चर्तर से दलियो close to turn up the display दा मिला हो कना दा मिले हो दल तो change plan setting दा देखिए रुशाई change advanced power setting तो सही दा دا یالegi کې ناس زه تاسو ته وایم سره کنده دي چې کې دلته راشه بیټري کې مهم کماډ چې تاسو کې د بیټري مربوطه چې ډېر په دار خلل کې صحیح ده اوالی کړ دی کریټیکل بیټري نوټیفیکیشن کسه دا پلس علامه نه دلته د صحه کې وینای د پلس علامه دنه چې کلیک وکای دلته یو آندای بلکه افکوایا کان کوایا وینین دیزنا خلی دا تخیم سی اوس دینا مطلب چی دا ها دلته کسه اول چې بیټری نه کلیک وکای دا زمر خلاص کړل تر شاید صحه کې چینج اډوانس پاور آپشن کې بلوند درو شاید دلته بیټری به انتخاب کړئ د بیټری کې څو مهم غدي چې ډېر مهم دي اول क्रिटिकल बैटरी नोटिफिकेशन دا سه د क्रिटिकल اصل کې شدید حالات ته لګي شدید یا مهم غته چې مهم حالات ته د کمپیوټر بیټری رشي اغاز کې د نوټیفیکیشن خبرتیارو کوي کنه سه د چې دا ان د خبرتیا در کوي کله چې مثال امن ته چارنو خبرتیارو کې مثال بیټری مشل په تر ورسېدل کنه क्रिटिकल حالات چې کمپیوټر پاک مړ کیږي صحیح ده پینځه ته بیټری ورسېدل یو خو شل ته جر ورسېږي هغه نارمل نوټیفیکیشن دی ما ته لو بیټری لیوال چې کله سخت مثال کریټیکل حالات ته بیټری ورسېدل موږ د نوټیفیکیشن روکی کنه چې په بیټری نه چلال وي چې چارجر سره وي صحیح دا چې د پلګ د چارجر لپاره دی او ان بیټری د خپل کمپیوټر بیټری لپاره ځای ته چې موږ د نوټیفیکیشن نه روکی اف کای او دا اف کای کریټیکل بیټری لیوا اکس څه شولو کریټیکل بیټری لیوال دلته کسای क्रिटिकल बैटरी लेवल सो دا 15% ته دا क्रिटिकल बैटरी लेवल ده سي دو او क्रिटिकल कंप्यूटर 15% ته चार्जर ورسېدل कंप्यूटर 15% او क्रिटिकल बैटरी اکشن دي چی ویلتا ها خیبرنیټ دی وسی دا دلته مون خیبرنیټ خو څه ده کلام شته د صحاکی مرکر نشته څه مرکر نه لرای تر کوم مرکر زه پر د ویډیو سټاف کم چلان کم ها क्रिटिकल بیټری لیوال دي څه وي مسرا 15 یا چې کله 15 ته کمپیوټر ورسېدل بار کې صحیح دو کسه یو دلته دا غدای دلته شایلند څخه کې دا غدای یو دا غدای ویني لو بیټری نوټیفیکیشن کمپیوټر چې کله بار کې کام شي नोटिफिकेशन देर की करना शाल पे सारा है मिसाल शाल पे सारा तंबार करवा रहा है ये नोटिफिकेशन देर कंप्यूटर ने या लो बैटरी लेवल दे څومره بیا تو استه په شل په صدو کې درکې هغه ته انتخاب شوی اذن کوله شزوي ته چې لونه د چې مثال مو کمپیوټر بیټری شل تر ورسېدله مو ته میسج ورکا دام ز چینج کام د شل کام او دام څه کام اوس چارج سره وصل دی سره او د دې کې غوي شو چارجر وصل کا क्रिटिकल بیټری نوټیفیکیشن کې وختایم کنه 15% چر ورسېدل من سره دی اغالتا کمپیوټر سره کنده کې اکشن د هایبرنیټ کې یو لو بیټری نوټیفیکیشن دی ان دی کنه چې کله بیټری ملوش ولا څومره دی لیول دی څومره اکشن دی چې بیټری ملوش ولا البته ویچو دې څخه چې بیټری لوش ولا البته کا سای چې دی کوي لو بیټری لیول کې صحیح ده لیوټ دلته کا څه دي کې دا وینای क्रिटिकल بیټری لیول क्रिटिकल بیټری نوټیفیکیشن क्रिटिकल بیټری لیول دا نه پوه شولای لو बैटरी लेवल लो बैटरी नोटिफिकेशन लो बैटरी एक्शन ادرس هغه مطابقه دی लो बैटरी څه شول लो बैटरी लेवल څه دی مثلا لاس په سره چر ورسېدل بیټری کمپیوټر مته میسج ورکړي چې چارج مو سره کنده دی لاس په سره تر ورسېدل او लो बैटरी नोटिफिकेशन درو کوي تن چر کوي
خبرتیا درکړي چې لاس اپیسود در ورسېدله او لو بیټري اکشن دې چی وي هلته خیبرنیټ ما خلاصېدو دلته چې وهلای ډو ناتینګ هېڅ شی مه کوه هلته مونږ کریټیکل خلاتو کې ویر کړی ده چې هلته پنځه دلته دې شم نه کوي خیبرنیټ کېږي د سلیپ کېږي دلته هم کولی شئ چې خیبرنیټ وخلاصېده دا څه مهم شپږ کمانډس کې اوسېده دا خپل کمپیوټر کې سیټینګ وکړه نوره کورسو کې کتلی شئ هلته که دغه برخه یې چېرته ټیچ شوې وه بیا وایي چې مونږ ته ټیچ نه کړله دغه برخه هم ډېره مهمه ده هلته کمپیوټر کې سیټینګ کولی شئ سیده دې څخه کې لاندې ورشئ بیټري کې دې څخه کې سیټینګ وکړئ مثال چې نوټیفیکیشن یا مثال کریټیکل حالات ته بیټري ورسېدلی مثلا د کمپیوټر اتومات ډول خیبرنیټ کېږي ښه زه به دې نه وځم بیټري پاور آپشن کې به لاندې ورشو بل چې ده پروګرامینګ فیچر ده دا پلیټ کې چې کې دی کله چې کمپیوټر کې کسه پروګرامونه انسټالوئ دلته به زه راشم زه به یو پروګرام وکړم صحیح ده کرسر راو دا من سره یو پروګرام دی راپس په نوم چې وینډوز په پټ کېږي یا پورټ سافټویر ده چې کلیک وکړئ دا په کمپیوټر کې انسټالیږي صحیح ده چې انسټال شولو دا چېرته سي ډیسکټاپ ته سي دلته یو شارټکټ ارڅي او په سی ډرایو کې سره کوم ته ځای نسي اوس مثال په توار مو چې انسټال کړی دی دلته په دې څخه کې زه راشم ګوګل مې انسټال کړی دی صحیح ده کمپیوټر نه مې انسټال کړی دی دلته په سیده سره ډیسکټاپ نه مې کلیک وکړو دا ډیلیټ شو دا ډیلیټ نه شولې کمپیوټر نه لکه موبایل کې موبایل سکرین نه چې ټینګ کوته ونه سایل دا ډیلیټ کوي موبایل نه په مکمل ډول خو دلته سره کوم دا په حقیقت کې ډیلیټ شوی نه هلې ډیسکټاپ نه ورک شولو چې دې په کوم ځای کې میموري نیولې ده په هغه ځای کې شتون لري هغه ځای چېرته دی سی ډرایو کې ده خو دلته تاسو کولی شئ چې یو پروګرامونه چې کوم پروګرامونه تاسې انسټال کړي هغه یې دې ځای نه منیج کړئ ان انسټال یې کړئ ختم یې کړئ صحیح ده پروګرامینګ فیچر نه به کلیک وکړئ دلته هغه ټول پروګرامونه دي چې په کمپیوټر کې انسټال دي هغه کړلی شئ چې ترمیم کوئ اډاب ایلسټریټر چې دی ډیزاینینګ په خاطر یو سافټویر د استعمالیږي دا که کوم مشکل راغلی دی بیرته یې ریپیر کوئ یا غواړئ چې ان انسټال یې کړئ کمپیوټر نه ختم کړئ هلته کسې سلمات ورس کې کلیکونه کوئ ډیلیټ کوئ دې نه به نه ډیلیټ کېږي هلته به چېرته به رسئ که پروګرامینګ فیچر ته په کنټرول پینل کې دینه به چې وکړئ رایټ کلیک به وکړئ صحیح ده ان انسټال یا چینجز زه ته چې ان انسټالوم یې چې یس نه مو کلیک وکړلو پروګرام سره کوم ته کېږي منځ ځي نه مخته نیکسټ کوئ یا مثال په طور مو مایکروسافټ ورډ چې دی کومه فیس پکیج مې انسټال کړی دی ورډ ایکسل دا ټول پکیجونه په دې کې غوي کسې دا یوه خبره په یاد ولره تاسې داسې کماکله خبرې به نه کړئ چې مثال کمپیوټر مو وینډوز مو وکړه چې تا مو ته په دا کې ورډ انسټال کړه په دې کې مو ته ایکسل انسټال کړه صحیح ده ورډ ایکسل پاور پوینټ جدا جدا نه انسټالیږي دا ټول یو پکیج وي صحیح ده په یو پکیج انسټالیږي تاسې خالي مسلکي خبره مو سره کوم دی مایکروسافټ کوم افیس 2014 یا 2000 غدا 19 2021 2014 2015 مو سره وتلی دی صحیح ده هغه ورته وي چې کمپیوټر ته هغه نه ورډ مارته ورچوه صحیح ده افیس کوم سوټ چې دی یا مایکروسافټ افیس 2022 دغه مکمل په دې کې چې دا مې انسټال کړل په دې کې اوس دا مې انسټال کړل د ټول پروګرامونه دلته مې سره انسټال شوی دی ټول په دې کې دی زه غواړم چې خالي چې وکم دا ان انسټال کم یا په دې کې تغیرات راولم زه ته چې په دې کې ورډ پروګرام دی یا ایکسل دا پروګرامونه زه نه غواړم خالي مته اکسس کور دی یا ورډ پروګرامر ته کور دی نور په دې کې نور پروګرامونه چې دی مونږ ځینی ولای دی هغه ختمول غواړم دې په کلیک کای او چینجز نه په کلیک وکړئ صحیح ده چینجز نه چې کلیک وکړل هغه کې کوم پروګرامونه چې نه وړای مخته وینې لوډینګ کیا مخته سره واسه هارسي چې کوم د پروګرام ترمیم ولم شای او چې کوم پروګرامونه نه وړای هغه سره کنده کای ډیلیټ کړئ ها دلته لیکل دی اډ اور ریموو فیچر په دې کې تاسې شی اډ کوئ یا ترې ختموئ زه ته چې دنه چې کوم یو فیچر یا ورډ پروګرام یا بل ته نه کنټینیو نه په کلیک وکړئ چې ته نه ختموئ ایکسس ته نه ختموئ ایکسل ته نه ختموئ ټول کسې په دا پکیج کې انسټال شوی دی ورډ ته نه ختموئ هر شی انتخاب به کوئ او کنټینیو نه په کلیک وکړئ هغه پروګرام په نه ختم شي صحیح ده یا کسې د پروګرام سره کنده کوم مکمل ختموم کلیک به وکړئ مکمل به ختم شي زه کینسل کوم صحیح ده یو سره پروګرام څنګه چانه انسټال شي بیا نه ګوګل کروم د رائټ کلیک وکړئ ځای نه غواړم چې کسې مول ته ډیلیټ کړئ ځنه رائټ کلیک وکړئ ان انسټال یس نه کلیک وکړئ ته ما ډول به دا ان انسټال شي دې ځنه کله شي پروګرامونه ان انسټال کړئ کسې دلته سایز هم ته خېوینه او تاریخ هم ته چې په دا تاریخ دا پروګرام سره کانته شوی دی انسټال شوی دی کسې دا اډاب ایلسټریټر 2015
12 22 د ځینې سافټویر چې دی مو ډېر مخکې انسټال کړی دی څخه کې زه تاسو ته وښیم تاریخ لاندې کسای 2015 لسمې وان دا تقریبا 3 میاشتې مخکې چې انسټال شوی دی نو کړلی شئ تاریخ هم وکړئ چې دا پروګرام په کمپیوټر کې په کوم تاریخ انسټال دی دلته سایز ته ښایي چې دغه پروګرام چې دی 1.4 GB لري دومره یې ورژن دی او دې پروګرام یې 19 MB نیولی دی زه ځپیا کسان چې موږ سره په کمپیوټر کې څومره ځای نیولی دی ځپې ته راشئ دلته یې 40 MB سایز دی لکه موبایل کې څه چل درکلی نو ټولو پروګرامونو سایز ته ښایي دی ښه بل ویو ان کسه په دې نه پوه شولی چې کوم پروګرام نه غواړئ خالي رایټ کلیک وکړئ ان انسټال نه کلیک کړئ چې کوم یو مې پښتو ټایپینګ مې انسټال کړی دی ان انسټال نه کلیک وکړئ مانځ اپلوډ شي ویو انسټال اپډیټ کمپیوټر کې کسه اپډیټ انسټال کړئ تاسو مې دې اپډیټ د بندولو طریقه ښایي چې کمپیوټر نه اپډیټ سره کم د بندوي اپډیټ یې دلته په دې څخه کې چې راشئ دوی ته وایي کوم چې وینډوز اپډیټ ویني وینډوز اپډیټ سیټینګ ته چې لوډ شئ انټرنیټ سره چې وصل شئ داس کې کسه ویني چیک پر اپډیټ چې دنه کلیک وکړو کمپیوټر ته ماټه اپډیټ شروع کړل انټرنیټ سره چې وصل وای اې ته مکمل ډرایور چې کمپیوټر څومره ضروري ډرایور دی هغه ټول ډاونلوډ کیږي بلوتوث کور نه کې بلوتوث ډرایور هم په خپل بیٹه پال کې سیټ کیږي نور خو اوس د وینډوز 10 چې کوم ډرایور یا اپډیټ چې دی دا بند شوی دی صحیح دو چې 11 کې کړل شي خپل سیستم اپډیټ کړ نو دلته کړل شي که سیالته چې کوم فیچر اپډیټ دي ځنه مونږ کړی وي د اوس متوا حاله ورو بشه کنټرول پینل کې او اپډیټ هم کتل شي په مو په کمپیوټر کې کوم اپډیټ انسټال شوی دی ارشای ویو انسټال اپډیټس نه کلیک وکای ویني دا ټول اپډیټس دی یا ډرایور دی چې دلته انسټال شوی دی او کمپیوټر خاب چلیږي یا سرویسز دي چې هغه دلته مثلا رننګ دی ټرن آن وینډوز فیچر نه کلیک وکای دي کې ځینی فیچرز دی چې تاسو هغه ان کولای شئ نیټ فریم ورک دا د پروګرامینګ په خاطر استعمالېږي نو کسه هایپر وی دا صحیح ده هایپر وی نه دلته هایپر وی چې چک مو ته ولګولو دا د یو ورچوال باکس درکې دا اډوانس موضوعات دي اوس زه ته خیمه هایپر وی ته چک ولګولو ورچوال باکس درکې په دې ورچوال باکس کې تاسو کړل شئ چې دویا درې څلور پنځه کمپیوټر نه په هغه کې جوړ کړي ورچوال خیالي وی ریال فزیکی موجودیت په دغه کمپیوټر کې لکه مو چې جوړ کړی دی کسه د څخه کې زته واخم دا رقم ته ویم ویر په شونته یو ورچوال باکس درکوي تاسو کړل شئ بیا په هغه کې نور کمپیوټر سره کانته کې جوړ کړئ سمو وینډوز 10 دلته انسټال کړی دا مو سره وینډوز 10 دا وینئ دا یو ورچوال باکس درکوي دی ته په ځون تاسو ایمیج چر ډاونلوډ کوي ډېرې بره ډېرې خبرې دي صحیح دا مصر دا اوس کمپیوټر کې بل وینډوز دو بل کمپیوټر دی چې مور ان کړای دی ویني اس کا خپل پلس یالته کسای سیم ټو سیم لکه دا انټرفیس چې دی دلته ډیسکټاپ دی دا سافټویر سي سره کانته ټچ بار لري سره کانته بیټری لري ټول دومره غلط یو سیستم نه دی بدل تر شمزا ویم ویر تا هغه وینډوز هم سره ویني زه ته پاسورډ کلوز کام دی پاسورډ یې مو سره چیو خان پاسورډ فکر کم پیس ودار کا خدا چر لوټ کیږي پر زما مختصم صحیح دا لګ ټایم نه کمپیوټر نه ډور لوډ امر ولې چې کمپیوټر تیز نه وي کوي نه هغه کوم نه کوي صحیح دا نو مطلب مې چې و تاسو کړل شای چې هغه فیچر نه مهم فیچر څه تاسو فعال کوي هایپر ویم په کور دی یو بل ورچوال باکس دلته شکل کو کوي او چک بوله کوي هایپر وی ته ورشي هایپر وی ته چک کوي او کې بي کوي په ډیسکټاپ نه به تاسو دلته یو هایپر وی فورمولا کدا چلوي سافټویر بدل سکار شي یا په دې کې سرچ هم کولای شي هغه کې بنا نه بل وینډوز ایسو ایمیج لکه ایسو ایمیج دغه په وی چوي حالت بر لوډ شي لکه مثلا چې په دې کې لوډ شوی دی نه دا مثلا په کسه وینډوز 10 دا هغه د کمپیوټر څخه کومه د موبایل کمپیوټر څخه نه په سیستم کې کلوز کړی دا رائټ کلیک وکم هغه راکنه پرسونالایز لري کومه برخه ریفریش لري دی اس پی سي لري په دې کې نه ډرایوونه شته کسای مثلا دا دویان کمپیوټر د سی ډرایو د دې کې ډرایو کې پارټیشنینګ کولای شي کسه کنټرول پیرال هم د تر کلوز کمی دی کمپیوټر البته کسای د کنټرول پیرال یو سیستم نه دی بدل دلته کسې بیټری دا مکمل معلومات درکې د نوټیفیکیشن څخه دلته چارج مکمل هغه کمپیوټر دی سیدا نو تاسو کړل شي سره کم توقای یو بل کمپیوټر په بل کمپیوټر کې دغه فزیکل کمپیوټر کې ورچوال کمپیوټر کې دا خیالي دی فزیکل شتون نه لري یو دا فزیکل شتون دی چې کسې مصرف سره
ورشم د فزیکل کمپیوټر د کسې مو سره شتون لري او فزیکل مو وینډوز پې نسته یو خیالي کمپیوټر کسې نه مو په یو باکس کې جوړ کړی دی وینې دې ته خیالي خو چې په خاطر دی دغه زه خپله ټیسټینګ په کوم سره کوم ته اوس زه یو بل کمپیوټر سره کوم ته کوم هغه نېټه کم څه د هغې پاسورډ یې مانځوړم یا هغې نه کومه ډیټا بریک کوم یا مختلف ډوله ځای مو ټیسټ په خاطر دلته اچولی دي سرور دي دا ډېر غټ کمپیوټر ساینس موضوعات دي خالي مو هغه په خاطر ته وهل چې څه کړلی شي دا رقم ته چې وکړئ یو سیسټم مرلوډ کړئ په خپل کمپیوټر کې خلاص کړئ خو دې سره تاسو سره کور نشته تاسو بیسک یا بیګینر یا تاسو اول ابتدا زده کوئ سي د هغې سره کور ما لرئ دا هلته چې بیا پروګرامینګ فیچر کې خالي تاسو ته دا وښه چې دلته چی وي خامخ ته رشئ بل چې د ریکوري ته څه نو راباسته ریکوري نه چې کلیک وکړئ دې کې ډېرې خبرې کېدي و مهم ته کې وایم ریکوري چې په خاطر استعمالیږي تاسو ته که څه مو مخکې ویلي وو ریکوري دې په خاطر استعمالیږي کله چې تاسو په والو وختو کې وینډوز کمپیوټر ته وکړئ هغه فول کلیر وي د وایرس نه هېڅ وایرس نه وي کې اوس که څه مو وینډوز چې د هېڅ وایرس نه لري تقریبا مو د 2 کاله مخکې انسټال کړی دی صحیح ده هېڅ وایرس نشته په دې کې کوم هغه نشته مشکل نشته کې خط فاسټ روان دی تیز روان دی زه اوس دې نه که څه دا ریکوري نه ده داسې کنټرول پینل ته راشئ دا ریکوري آپشن چې وي نه دې نه مطلب دغه ده چې تاسې مو ریکارډ ریکور کوئ زنده مسله ده ریکوري مطلب چې وینډوز ریکوري کوئ صحیح ده داسې موږ اوس مو وینډوز مې وکړله پارس که چې مو اوس وینډوز وکړله دې کې هېڅ وایرس نشته دې څخه کې کسه مو ولیکل 2026 نن څو هم تاریخ دی حواله 18 دی که نه حواله 18 تاریخ مو سره کوم ته وکړه وینډوز وکړله سټارټ دې ولیکه سټارټ ډیټ او کلیر نو صحیح ده هېڅ هغه نشته وینډوز کې مو سره وایرس نشته بیا راغللو او چېرته دلته میډل پوینټ کې وایي صحیح ده میډل پوینټ دی منځنۍ برخه که څه زه خو اوس په دې ساحه کې په دې سټارټ پوینټ کې د وینډوز نه یوه ریکوري او فلم صحیح ده چې سبا ته زه اوس مخته راولي یم په دې کې یاد چې ترسره کوم سافټویرونه کې انسټالوم دې کې مې سافټویرونه انسټال کړله سبا ته که وایرس والا مو ته د خپله دې حالت ته وګرځي صحیح ده مخته که زه سافټویرونه انسټالوم مخته کې راولم صحیح ده په دې ځای کې مو یو ریکوري پوینټ راخوستی وي صحیح ریسټور پوینټ دې لګي د خپله وینډوز ټوله په دې ساحه کې اوس سره کوم شي چې والو وختو کې واقع دلته ظاهره شي په دې ساحه کې دا ورسته که څه مخته راولي سافټویر انسټالوئ هر څه کوئ وایرس والا یا فلشونه ورچوئ هلته مو سره وینډوز ډېره کرش وله په د منځ برخه کې مخته راولئ دغسې اوس بېرته غواړئ چې په والو وختو کې مو سره کوم ته کړی وي هغې خپل حالت ته وګرځي نو تاسې د دې لپاره بیا دا ریکوري آپشن استعمالېږي صحیح ده ډېر مهم آپشن دی که چېرته کمپیوټر ته مو وینډوز وکړله صحیح ده بیا تاسې چې که اول وخت کې ریکوري دا کې نه وخواله چې وایرس نه وي کې کارتلونکي کې تاسې نه وایرس والا بیا وینډوز ما وي ته که چې مو کمپیوټر وایرس والا دا هغه کړی دا بیرته راشئ ریکوري نه هلې کلیک وکړئ یو ریسټور پوینټ مو خواستی کمپیوټر به په هغې حالاتو ته راشي لکه په اول وختو کې چې وینډوز کوم وایرس چې کې کوم مطلب کمپیوټر جامپ وي یا کوم نوره مشکلات کې هغه به خپل حالات ته راشي لکه په اول وختو کې ریکوري آپشن نه به کلیک وکړئ دې نه پوه شولی کلیک کسه کریټ ا ریکوري ډرایو دې نه تېر شئ مطلب یو ریکوري ډرایو دې انتخاب کړئ د ټوله وینډوز د حالت شي صحیح ده زه چې کوم دلته جوړېږي صحیح ده اوس دا وینډوز پاس کې چې مو اوس وکړله زه اوس یې دې نه یو ریکوري وخولم یا ریسټور پوینټ وخولم صحیح ده کنفیګر سیسټم ریسټور نه به کلیک وکړئ ریسټور په والو وختو کې سره کانتوي آف وي صحیح ده هغه دې ځای نه کېږي کنفیګر نه به کلیک وکړئ ته سره دا ډیسیبل وي په والو کې صحیح ده که سیده هلته وي چې کلیک وکړم دا مو فعال کړی و صحیح ده تاسې کلیک وکړئ دا به سره کانتوي کنفیګر نه کلیک وکړئ دا به وال آن کړئ دا ریسټور کومه یا ریکوري هغه چې دا به آن کړئ آن شولو هلته وینئ که څه سره دا چې شولو آن دی ښه اوس تاسې په ریسټور شي نه وخلئ کوم ډرایو نه وخلئ سی ډرایو نه ځکه سی ډرایو کې موږ سره مقابله وینډوز پرته وي ریکوري به موږ سی ډرایو نه وخلو چې به وکړئ کریټ نه به کلیک وکړئ صحیح ده کریټ نه به کلیک وکړئ او نوم به ورکړئ چې مثال مای کلیر وینډوز به ورکړئ مطلب مو په ابتدا کې چې کړې وه دا کلیر وه
دلته زه نوم ورکم داسې او کریټ نیمه کلیک وکړئ. اوس یې دی نه یو یو ریسټور پوینټ وصله شو. صحیح ده. اوس کسې دی کې هېڅ وایرس نشته. زه مخکې هم دی کې میاشتو مو کور وکړله وایرس سره نه واله سافټویرونه کې انسټالام کمپیوټر ډېر دروند کسې وینئ د ریسټور پوینټ واز کریټډ سکسسفولي. زموږ سره کوم ریسټور مو چې سره کم ته کړلو جوړ شولو. صحیح ده. زه اوس کمپیوټر نه ووتلم دلته سافټویرونه انسټالوم وایرس جوړېږي مختلف کمپیوټر مې سلو کېږي. اوس زه غواړم چې دې حالت ته چې په واله وختو کې سره کم ته اوس مونږ یو ریسټور پوینټ ته نه جوړ کړلو که نه هلته مو وخوستلو بېرته اوس مونږ سره وینډوز وایرس ویله هلته راشو چېرته کنټرول پینل ته به رسئ مونږ خو یو ریسټور پوینټ جوړ کړی و بېرته به ریکوري ته راشئ او ریکوري کې به چینی کلیک وکړئ اوپن سیسټم ریسټور نه دلته م جوړ کړی و که نه جوړ کړی م چې و او دلته اوس مونږ سره چرخله سوی دی ځینې به کلیک وکړئ کلیک به وکړئ. نیکسټ صحیح دی. تاسو ته یې دلته په دې څخه کې چې کوم ریسټور مې چې جوړ کړی دی ریسټور مخکې مې چې خواسته دی تاسو سیسټم به هغې ته راوګرځي که تاسو په د کمپیوټر کې مخته کوم فعالیتونه ترسره کړي وي کوم سافټویر مو انسټال کړي وي کوم غم کړي وي هغه به ټول یې ما سره کمته شي لوډ شي. که څه اوس مو ریسټور وخواسته دی کمپیوټر نه مو چې وخواسته دی ریسټور مې وخواسته دی که نه یو ریسټور ریکوري پوینټ مې وخواسته دلته مو چې وکړه په ډیسکټاپ نه فولډر مې جوړه کړله دې څخه کې نه دې څخه کې صحیح ده چې څه دلته چې دا ډیټا به مانځي نه زه خالي په ډیسکټاپ کې ته وختایم دې څخه کې مو چې جوړ کړل نیو فولډر مې جوړه کړل که څه مو پوینټ وخواسته په هغه کې دا فولډر نه وه خالي دا سافټویر نه و په هغه ځای کې چې مو کله پوینټ وخواسته خالي هغه دا سافټویر نه بیا و چې کله زه خپل خلاط ته سمه کومه نیو فولډر چې وه اب خاتمه وي یا نور مخته ته کوم ورډ فایلونه چولې نورم چې چولې اوس هم چولې هغې خلاتو ته ضرور په هغه ځای کې چې په ډیسکټاپ نه چې وي هغه هلته مو وړي صحیح ده. دلته چې کوم نوي څیزونه م کړي هغه یو هم نه پوتېږي. روبشه چېرته کنټرول پینل ته اوپن سیسټم ریسټور نه به کلیک وکړئ نیکسټ به کوئ. دلته وینئ تاریخ دې ته ښیي تاسو چې کله وخواسته یو کال بعد به راوګرځئ کمپیوټر مو والی دلته به تاریخ لیکلی وي چې مثال تاسو په 2000 اوس 2022 کال یې لیکلی که نه موږ سره 2022 کال دی هلته موږ سره ټایم غلط شوی دی که څه اوس تاسو ته یې چې تاسې 2022 اومې په شپږم تاریخ دا ریسټور پوینټ وخواسته و د هغه کلیر ډسکرپشن نوم دی صحیح ده په دا تاریخ چې وخواسته و په 2:30 منټه د هغه تاسې ریکوري پوینټ وخواسته و. اوس غواړئ چې بیرته ریکور کړم ته دغه مته نیکسټ که چې نیکسټ نه مو کلیک وکړلو چې فینش مو کړلو کمپیوټر به یو ته ریسټارټ شي ریسټارټ شولو کمپیوټر مو چې وایرس والا هغه هلته څومره هغه چې وه دا دلته अब ټول شي کمپیوټر نه چې ریسټور پوینټ خو سره بیرته شي فینش نه چې کلیک وکړئ سي د زه نه فینش کوم ځکه کمپیوټر ریسټارټ کیږي او موږ سره بیا ریکارډ باندې سي دې ته چې لیکل کېږي ریکوري دې لیکيږي هغه ریکوري نه چې سیم ریکارډ کې ډېر مهم اپشن دی خپل کمپیوټر کې فعال کړئ سي دو اوس مو خپل کمپیوټر نه ریکوري وخستله پارتون کې کیمو کمپیوټر کا وایرس والو یا جام کېدلو زه بغیر بیرته دغه خپل خلاص ترډم ترڅو خاو فاست بیا وینډوز بیا بیرته ما کوي سي دو نو دې ته ریکوري پوینټ لیکيږي څه شلو زه کنټرول پینل ته راشم ریجن چې دا هم سیټینګ کې تیاله و دا به ثبوت دی غیر مون ډیسکټاپ سره توایم سي دو دغه څه خاص شی مستام نه په تو بیا مې ثبوت نمبر واسطه